السلام علیکم زیم صاحبزاده او تاسو ګوره صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل نن درته یو داسې پلیټ فارم ښیم چې هغې نه تاسو بالکل فری کورسونه حاصلولی شئ نو هغې کې تاسو وګورئ هغې کې ډېر شي تقریبا 15 یا 20 کورسونه چې دي هغه بالکل فری تاسو زده کولی شئ هغې کې موږ وګورو فریلانسینګ وګورو ویډیو ایډیټینګ وګورو ښه پروفیشنل طریقې سره اټوکیټ پکې وګورو فایور پکې وګورو اپور پکې وګورو SEO پکې وګورو تقریبا 15-20 کورسونه هغه کورسونه چې هغه تاسو ته پیډ تقریبا په 60-70 هزار باندې ملاويږي نو هغه تاسو دینه بالکل فری حاصلولی شئ نو مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې ښیم په دغه ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرې تاسو زموږ چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي نو خو ملګرو اوس تاسو ته مکمل تفصیل په دغه ویډیو کې وایم چې دا دی ډیجی سکل په ډیجی سکل تاسو په 3 میاشتو کې تاسو ته هغه کورسونه ښیي چې هغه پیډ وي او هغه کورس تاسو نه بار په مارکیټ کې یا تاسو ته په اکیډمۍ کې څوک هغه ښیي نو د هغې تقریبا تاسو نه 50,000 نه بره فیس اخلي نو دغه شانتې دا د حکومت طرف نه دي د تاسو بالکل فری زده کولی شئ که دې کې موږ وګورو نو دې کې ویډیو ایډیټینګ دی فریلانسینګ دی ډیجیټل مارکیټینګ دی او دغه شانتې نور هم ډېر کورسونه دي تاسو د هغې ویب سایټ ته لاړ شئ نو هغه به تاسو ته مکمل پته ولګي نو دا ویډیو چې دا تاسو 1 تاریخ نه مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول دې نه فایده واخلي 1 تاریخ نه به نوې کلاسونه شروع کېږي نو لهذا تاسو زر تر زره ځان بالکل ریډي کړئ او په دغه دې کې داخلي واخلئ او دو تاسو ته بالکل پروفیشنل طریقې سره تاسو ته د آنلاین ارننګ ویډیو ایډیټینګ وي یا نور څه د آنلاین مارکیټینګ وي یا ډیجیټل مارکیټینګ وي څومره پلیټ فارم چې دي هغه تاسو ته بالکل فری پرووایډ کوي زما به تاسو کتلی چې میاشت وشله زما ویډیوګانې نه راځي نو ما په خپل الحمدلله دینه ویډیو ایډیټینګ کورس وکړ ماله بالکل د ویډیو ایډیټینګ طریقه راتله او پروفیشنل ما ته پته نه وه چې ویډیو ایډیټینګ څنګه کوي اډوبي پریمیم پرو تاسو ته مکمل طریقه ښیي په ویډیو ایډیټینګ نو که څوک هم آنلاین ارننګ کول غواړي نو هغه د دا کورس لازمي وکړي که دې کې موږ په فریلانسینګ کې موږ وګورو سر هشام سرور هغه داسې طریقې سره تاسو ته ښیي چې په یو ټکي به تاسو هغه پوه کړي که بیا موږ وګورو عرفان ملک صاحب نو هغه هم ډېر زیات تکړه دي او که بیا موږ د ویډیو ایډیټینګ خبرو وکړو نو سر عمر علي چې دی هغه به تاسو ته په یو ټولز باندې په یو بټن باندې یو کورس په تاسو د ښیي او ټکي په ټکي به تاسو آګاه کوي نو لهذا تاسو له پکار ده چې تاسو دې کې لازمي داخله واخلئ دا د حکومت پاکستان طرف نه چې دا دی بالکل فری دي څه قسم چارجینګ د دې نشته او تاسو به اکثر په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې کتل وي زموږ د پښتو غټ یوټیوبران چې ځان ته وي هغه هم دغه دې نه کورس کړی دی خو داسې کوم پلیټفارمونه چې هغه تاسو ته نه ښیي ځکه چې داسې پلیټفارم تاسو زده کوئ نو د هغو دوکانونه چې دي هغه بندېږي نو تر اوسه پورې ما داسې څه ویډیو نه ده کتلې چې په ډیجی سکل باندې زموږ پښتنو جوړه کړې ده او دې پښتنو ته یې خیل ده نو دا ډېر زیات افسوس مقام دی چې دوی وایي موږ پښتانه راوباسو پښتانه آنلاین ارننګ شروع کړي پښتانه دا وکړي او پښتانه دا وکړي نو کوم چې داسې مین او بیسک شیزونه یې هغه تاسو ته نه ښیي خپله دې نه کورسونه زده کړي اوس کوم تاسو وګورئ حالانکه زه چا پسې ویډیو نه کوم نه چا پسې خبرې کوم نو که اوس هم تاسو وګورئ هغه دغه دې نه کورس کړی دی او خپلې اکیډمۍ شروع کړي دي او خلکو ته یو کورس په 40,000 او په 50,000 باندې ورکوي نو دغه شانتې بیسک شیزونه هغو تاسو ته نه شیر کړي د دغه ډیجی سکل چې دی دا په 1 تاریخ نه د دې داخلي شروع کېږي او دا کوم څلورم بیچ چې دی د دې را روان دي 3 بیچونه چې دي د دې مخکې شوي دي او 3 میاشتې د دې کورس دی بالکل تاسو وکړئ نو څه نه څه ځای کې به الله ستاسو روزګار لازمي ولګي تاسو هم داخله کول غواړئ نو 1 تاریخ نه ځکه چې دې کې پهله ځل باندې دې کې 24,000 سیټونه اوس دا ډېر زیات کړي دي ځکه چې بیا کسانو ته داخله نه ملاوي دوی به تاسو له سرټیفیکیټ راکړي بالکل اوریجنل چې هغه به د پاکستان حکومت نه منظور شوی د چورنګ خرڅولو والا چې دي د دوی چې اکیډمیانې وړي ځان له د پیسو لپاره کولاو کړي نو دوی چې تاسو له کوم سرټیفیکیټ اول نه راکړي نه کوم چې راکړي نو هغه به بوګ سرټیفیکیټ هغه به تاسو انټرنیشنلی نشئ استعمالولی
او یا څه انسټیټیوټ حکومت نه هغه ویریفای نه نو هغه چې کوم سرټیفیکیټ تاسو لرا کې نو هغه ټیک نه نو د کې مین مسله دا ده چې دوی تاسو له سرټیفیکیټ راکړي هغه بالکل د 3 میاشتو بالکل اوریجنلی هغه تاسو هر ځای کې تاسو هغه باندې پوره پاکستان یا اوورسیز پاکستان نه بهر هم تاسو هغه استعمالول شي او دغه کوم ډیجی سکل چې دی کې یوازې پاکستانیان نه دی کې د هر ملک کسان داخله کولی شي او دینه زده کولی شي کاغه دوبه کې او کاغه سعودي عرب کې او کاغه دنیا په کوم ملک کې نو بالکل دینه خپ اسانه معنی زده کولی شي نو دغه یو شارټ غونې معلوماتو چې ما تاسو سره شیر کوم امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي او کدی ویډیو کې چرته معلومات د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ د نوې ویډیو لپاره موږ لاره کې اجازه تلوي الله په امان